نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. هر مسلمان غواړي چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته دعا وکړي د رحمت. نو واورئ. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر رواه أبو داود والترمذي. عن عبد الله بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يسعد لي فيها عمل صالح رواه الترمذي وابن ماجه. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې رحم دی وکړي الله تعالی، ښېګړه او احسان دی وکړي الله تعالی هغې سړي باندې چې مونځ وکړي 4 رکعاته نفل مخکې د مازدیګر د منځه نه. د مازدیګر د منځه نه مخکې 4 رکعاته نفل کول دا ذریعه او سبب د دې دی چې تا ته نبي علیه السلام دعا وکړي چې الله په دې سړي باندې رحم وکړه. خلک خو د صالحانو دعاګانو پسې ګرځېږي چې د صالحانو او د نیکانو خلکو نه دعا واخلي. نو نبی کریم علیه السلام چې سید الصلاحا دی، د صالحانو سردار دی، نو دغه دعا ولې موږ ونخلو؟ عبدالله ابن سعید وایي چې رسول علیه السلام به مونځ کوو مخکې د کولو به 4 رکعاته مونځ، پس د هغې نه چې زوال وکړي نور، چې نور زوال وکړي ماسپښین داخل شي، مخکې د ماسپښین د منځه نه نو 4 رکعاته مونځ به کوو، پس د زوال نه د ماسپښین د منځه نه مخکې. او بیا ویل نبي علیه الصلاة والسلام چې دغه یو ساعت دی د زوال پسې متصل، دا یو ټایم دی، یو وخت دی چې پرانستلی شي په دې کې دروازې د اسمان، یعنی د الله تعالی خاص رحمتونه نازلیږي او د انسانانو عبادات دعاګانې ښې قبلیږي. نو نبی علیه السلام چې زه خوښه ګڼم، زما خوښ دی چې وخیږي او پورته شي زما دپاره په دغې ټایم کې، په دغې ساعت کې عمل نیک. نو په هر جمعیت کې او د هر چا سره نقشې د وختونو د داخلېدو شته. نو چې څنګه د ماسپښین وخت داخل شي متصل دی پسې 4 رکعاته مونځ وکړلی شي، که هغه په جمعیت کې وي که په کور کې وي، نو په دغه وخت کې دغه مونځ هم ښه قبلیږي، دعا هم ښه قبلیږي او نبي علیه السلام هم ډېر خوښ کړی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.